دا چې نن سبا انلاین کاروبار ډېر په چټکۍ سره مخ پر ودې روان دی. په دې کې د یو موضوع چې د زیاتو خلکو پام یې ځان ته اړولی دی او ډېره په ټرینډ کې هم روان دی، هغه د کریپټو کرنسي ټریډینګ لکه بیټکوین، بي ان بي، ایتریوم، سولانا د نور په زرګونو په لکونو کوینونه موجود دي. د هغو اخیستل او خرڅول دې ته کریپټو کرنسي ټریډینګ ویل کېږي. که چېرته فکر وکړو څومره انلاین کاروبارونه چې دي، په دې کې اسانه کاروبار چې دی همدغه کریپټو کرنسي ټریډینګ دی. نو همدا لامل دی، همدا وجه ده چې هر کس غواړي چې کریپټو کرنسي ټریډینګ زده کړي، په کریپټو کرنسي کې ټریډینګ وکړي، ترڅو په دغه طریقه د انټرنیټ څخه یو څه نه څه عاید ولري. خو دا په یاد ولرئ چې په ټریډینګ کې یوازې هغه کسان ښه ګټه کولی شي چې هغوی ټریډینګ په صحیح طریقې سره زده کړي. د ټریډینګ څومره استراتیژیان چې دي هغه په نظر کې ونیسي او د خپل استراتیژي مطابق د مخکې لاړ شي او ټریډینګ وکړي. که چېرته تاسو ټریډینګ نه وي زده، په ټریډینګ کې نابلده وئ، نو تاسو د ګټې پر ځای تاوان کولی شئ، ځکه چې دا یو داسې مارکیټ دی چې ډېر زیات متغیر دی او ژر بدلیدونکی دی. نو که چېرته تاسو په دې مارکیټ کې بلد نه وئ او ټریډ مو زده نه وي، نو تاسو پکې د ګټې پر ځای پکې تاوان کولی شئ. نو پوښتنه پیدا کېږي چې کله څنګه کولی شم ټریډینګ زده کړم، یا څنګه کولی شم د ځان یو غوره ټریډر جوړ کړم. همدغه پوښتنې د حل لپاره، همدغه موضوع ته توجه لپاره مو وغوښتل چې تاسو ته د کریپټو ټریډینګ یو مسلکي کورس جوړ کړم. په دغه کورس کې موږ تاسو د کریپټو ټریډینګ په ټولو مسایلو باندې خبرې کوو. که څه هم په انټرنیټ کې د کریپټو ټریډینګ زیات کورسونه موجود دي، تاسو یې کتلی شئ هلته، خو ما چې خپله سرچ وکړ په پښتو ژبه کې مې داسې خاص کورس پیدا نه کړ. نو ما وغوښتل چې خپلې پښتو ژبې ته خدمت په خاطر باندې، یا خپل پښتنو وروڼو ته د خدمت په خاطر باندې تاسو ته په دغه برخه کې یو مسلکي کورس چمتو کړم، ترڅو تاسو ترې استفاده وکړئ او له دغه طریقې له انټرنیټ څخه یو څه نه څه عاید ولرئ. نو دا چې کریپټو کرنسي ټریډینګ څه ته ویل کېږي، څنګه یې فایل کړو، له کوم ځای نه یې فایل کړو، په ټریډینګ کې کوم مسایل مهم دي، هغه ټول درته په دغه کورس کې وړاندې کوم. نو زه یم سید الله حسن، راځم په دغه کورس باندې درته فایل کوم. خو مخکې له دې یو کوچنۍ غوښتنه کوم، که تاسو په چینل کې نه وئ، چینل سبسکرایب کړئ، ځکه چې له دې وروسته موږ تاسو د فریلانسینګ او انټرنیټ څخه پیسو ګټلو اړوند نور هم زبردست کورسونه چمتو کوو او هغه درته راوړم. نو دوستانو، مخکې له دې چې ټریډینګ پیل کړو، د هغې نه مخکې مهمه دا ده چې موږ تاسو په ټریډینګ په ځینو مهمو مسایلو باندې خبرې وکړو، او هغه مسایل چې په ټریډینګ کې ډېر مهم دي، یا زموږ تاسو دغه د کورس موضوع هم ده، هغه در پېژنم چې دا په ټریډینګ کې ډېر مهم دي. که تاسو غواړئ زما له کورس نه هم زده کولی شئ، په انټرنیټ کې نور ځایونو کې هم سرچینګ کولی شئ، پیدا کولی شئ. البته تاسو د دې لپاره اړ نه یاست چې د کوره د باندې لاړ شئ، کوم په حضوري کلاسونو کې ګډون وکړئ یا په انلاین کلاسونو کې ګډون وکړئ، بلکې د یوټیوب څخه په انلاین ډول اسانه زده کولی شئ. نو دغه کورس هم دې لپاره دی. انشاءالله دغه کورس کې به هغه مسایل باندې موږ خبرې کوو چې په ټریډینګ کې ډېر مهم دي او ضروري دي. لومړی کوم موضوعات چې موږ تاسو باید زده کړو د ټریډینګ په مسایلو کې، ما دلته ځان سره نوټ کړي دي، یاد کړي مې دي. بیسیک ټیپس چې کوم دي د ټریډینګ لپاره، اول قدم کې موږ تاسو راځي کینډل سټیک پیټرنز دي. کله چې تاسو ټریډینګ غواړئ فایل کې، لومړنۍ موضوع دغه ده چې تاسو باید د کینډلونه وپېژنئ چې کینډل څه ته ویل کېږي، څه ډول جوړښت لري، کوم ډولونه یې دي. نو د کینډلونو په حرکاتو باندې موږ کولی شو په اسانۍ سره د یو کوین قیمت معلوم کړو چې د دغه ځای نه کوین قیمت پورته تللی دی یا ښکته راغلی دی. نو دا په اسانۍ سره معلومولی شو. نو دا چې کینډل سټیک پیټرن څه ته ویل کېږي، جوړښت یې څه ډول دی، څومره شکلونه ډولونه یې دي، هغه ټول ما درته په ویډیوګانو کې چمتو کړي دي، تفصیلي ویډیوګانې ورباندې جوړ دي. انشاءالله دغه کورس په راتلونکي ویډیوګانو کې تاسو کتلی شئ. دوهم موضوع موږ تاسو سره دا چارټ پیټرنز دي. د کینډل سټیک پیټرنز وروسته موږ تاسو چارټ پیټرنز وایو. چارټ پیټرن څه ته ویل کېږي، کله چې دغه چارټ کې څو کینډلونه سره یو ځای شي یو شکل جوړوي، نو دغه شکل ته چارټ پیټرنز ویل کېږي. د دغه چارټ پیټرنز په اساس باندې موږ اسانۍ سره ټیکنیکل انالیسیس کولی شو، بیا یو کوین معلومولی شو، دغه ځای د یو کوین قیمت پورته ځي یا لاندې راځي، نو دغه په اسانۍ سره موږ پېژندلی شو. دریم موضوع چې په کریپټو ټریډینګ کې موږ تاسو ته راځي، هغه د سپورټ او رزسټنس دي. کله چې موږ تاسو دغه مارکیټ کې یا په چارټ کې یو کوین ګور د یوې نقطې څخه قیمت پورته ځي، هغه ځای نه بیا قیمت لاندې ځي، بیرته پورته ځي او لاندې دغسې یو شکل جوړوي. نو دا کوم شکل جوړوي، دلته کوم رینج جوړېږي، ساحه جوړېږي، نو دغه ته ویل کېږي سپورټ او رزسټنس. دا چې څنګه دغه ډول کېږي جوړېږي، یا د سپورټ او رزسټنس پیدا ګټه څه ده، نو دې کې موږ څنګه ټریډ کولی شو، هغه به انشاءالله په راتلونکي ویډیوګانو کې زه تاسو ته په تفصیلي توګه در پېژنم. په څلورم موضوع چې موږ تاسو ته راځي په کریپټو ټریډینګ کې، هغه دی چوز ان ایکسچینج. کله چې تاسو غواړئ ټریډ پیل کړئ او ټریډ بعضې موضوعات مو زده کړل، اوس غواړئ ټریډ پیل کړئ، د هغې لپاره مهمه دا ده چې تاسو د ځان لپاره یو ایکسچینج غوره کړئ، یو صرافي غوره کړئ، په هغې کې تاسو خپلې پیسې کېږدئ
او هغه پیسو باندې تاسو به ټریډ پیل کړئ. نن سبا چې زه ګورم په ټول انټرنیټي نړۍ کې تقریبا تر 800 پورې خواشه تقریبا 800 کریپټو ټریډینګ ایکسچینجونه موجود دي. په دې کې چې د باینانس په لومړی نمبر باندې دی، باینانس پرته نور هم غټ غټ ایکسچینجونه شته، خو باینانس تر ټولو غټ اول نمبر باندې دی. نو هر ایکسچینج چې تاسو لپاره اسانه وي، هر ایکسچینج چې تاسو ته مقصد په هوسا پکې هوسا است ټریډ پکې کولای شي، هغه د ځان لپاره انتخاب کړئ ټریډ کوئ. خو زه چې تاسو ته کوم یو درخوایم زه تاسو ته انتخابوم هغه به پرته له شکه چې باینانس وي، ځکه چې هر څوک غواړي ټریډ پیل کړي. د ټریډینګ پیل لومړنیو کسانو لپاره نو دا چې تاسو د ټریډینګ پیل دی نو باید چې باینانس انتخاب کړئ، ځکه چې باینانس اول نمبر پلیټ فارم دی، سکیور هم دی، او دا چې پکې اسانتیاوې زیات لري. او که باینانس پرته تاسو بیا وروسته وخت کې غواړئ چې په بل ایکسچینج کې ټریډ پیل کړئ، بیا هم تاسو ته باینانس ته اړتیا پیدا کېږي چې باید باینانس کې اکاونټ ولرئ، باینانس کې ټریډینګ وکړئ. نو دا چې باینانس ته ویل کېږي څنګه پکې اکاونټ جوړولی شو، څنګه په هغې کې کار کولی شو، هغې په اړه ما تاسو ته تفصیلي کورس جوړ کړی دی. زما پر یوټیوب چینل باندې کتلی شئ، د ویډیو ډسکرپشن کې هم لینک شته، لاړ شئ زما یوټیوب چینل ته، په پلیلیست برخه کې تاسو زما د باینانس نوی تفصیلي کورس کتلی شئ. پنځم موضوع موږ تاسو سره چې په کریپټو ټریډینګ کې راځي هغه مارکیټ دی. نو کله چې موږ تاسو ښار ته لاړ شو او ښار کې کوم مارکیټ ته لاړ شو، سوپر سټور ته لاړ شو، په هغې کې موږ تاسو ډېر شیان د خپل ژوند ضرورتونو شیان داسې نور او خوښ ته ډېر شیان نو همداسې د کریپټو مارکیټ هم د کله چې تاسو کریپټو مارکیټ ته داخلي کوئ نو هغې کې تاسو بیا ډېر شیان وینئ، خپل د کریپټو کرنسي دغه چارټ وینئ، کینډلونه وینئ، یو کوین وینئ چې هغه باندې مقصد د یو کوین قیمت وینئ، څومره پورته تللی دی، څومره لاندې راغلی دی، دغه کوین ټوټل سپلای وینئ، په هغه کوین باندې بای او سیل، داسې نور ډېر شیان تاسو دي هغه وینئ. په هغې اساس باندې تاسو بیا کولی شئ په اسانۍ سره بیا کولی شئ چې مقصد د کریپټو دغه مارکیټ وپېژنئ، په هغې کې څومره شیان مهم دي هغه وپېژنئ. د هغې نه تېرېږو وروسته راځو په شپږم موضوع کې موږ تاسو سره راځي په کریپټو ټریډینګ کې مهمه چې د هغه ریسک منیجمنټ دی یا منی منیجمنټ دی. دغه موضوعات چې دي ډېر ضرور دي چې موږ تاسو باید ریسک منیجمنټ ولرو. نو د کریپټو مارکیټ چې دا یو داسې مارکیټ دی که چېرته تاسو دغه فیلډ ته راځئ، په دې کې تاسو له احساساتو نه کار ونه اخلئ، حوصله ولرئ، یا پکې تاسو مقصد هغه انالیسیس سم ونه کړل نو ډېر خطر شته، امکان شته چې تاسو پکې خپلې پیسې له لاسه ورکړئ، ستاسو پیسو ته، ستاسو پانګونې ته، ستاسو سرمایې ته زیات خطر پکې پېښېدلی شي. نو همدا وجه ته موږ تاسو باید ریسک منیجمنټ اداره کړو او همدارنګه منی منیجمنټ اداره کړو، خپل پیسې باید سم تنظیم کړو چې په یو ټریډ کې څومره پیسې باندې کړو، په ورځنۍ توګه څومره ټریډ وکړو، په اونیزه توګه، یعنې د خپلو پیسو سمه اداره وکړو تر څو موږ د زیات تاوان څخه بچ شو. نو دغه چې دا ډېر ضروري موضوعات انشاءالله په تفصیلي توګه به په راتلونکي ویډیوګانو کې در پېژنم. بله موضوع موږ تاسو سره په کریپټو ټریډینګ کې انډیکیټرز راځي. انډیکیټرز چې کوم دي هغه هم موږ ته په کریپټو ټریډینګ کې په مارکیټ کې یو کوین په ښه توګه راپېژندلی شي چې دغه ځای نه کوین قیمت پورته ځي یا لاندې راځي، یعنې د یو کوین تګلوری موږ ته ښایي چې مقصد په دغه طریقې سره د کوین قیمت پورته کېږي یا لاندې راځي، دغه ځای کې زه باید بای وکړم سیل وکړم، ټول موږ په اسانۍ سره ورباندې معلومولی شو. د انډیکیټرز موضوع غټه ده، هغه په راتلونکي کورسونو کې موږ تاسو ته په تفصیلي توګه در پېژنو. اتمه موضوع البته موږ تاسو سره چې کومه ده ټیکنیکل انالیسیس دی، ورپسې نهمه موضوع ده فونډامنټل انالیسیس دی. ټیکنیکل انالیسیس کې چې کله موږ د پورته موضوعات زده کړل، چارټ پیټرنز شول، کینډل سټیک پیټرنز شول، د بعضې نور شیان چې کوم دي په دې کې نور هم راځي، هغه دلته یادونه مې نه ده کړې، هغه موږ چې کله زده کړل بیا موږ راځو په دغه خپل کینډلونو باندې یا چارټ پیټرنز باندې ټیکنیکل انالیسیس کوو، ګورو دغه ځای یو کوین قیمت پورته ځي یا لاندې راځي، موږ ورته خپل انالیسیس کوو. خو کله کله داسې پېښېږي چې موږ ټیکنیکل انالیسیس دقیق وکړو، سم وکړو، مګر بیا هم د کوین قیمت زموږ د توقع خلاف لاړ شي، مګر موږ وایو چې دغه ځای نه د کوین قیمت پورته ځي، یو د کوین قیمت لاندې راشي، موږ پوهېږو چې دا څه پېښ شول. نو دلته خبره دغه ده چې دغه موضوع ته په پام کې نیولو سره موږ تاسو فونډامنټل انالیسیس وایو. نو فونډامنټل انالیسیس دې ته ویل کېږي چې زیاتره وخت په کریپټو مارکیټ باندې نیوز راځي، خبرونه راځي، بعضې داسې خبرونه راشي چې یو دم هغه سره مارکیټ لاندې وغورځېږي. لکه ښه مثال دغه د ایران او اسرائیلو جنګ یادولی شو، کله چې ایران غواړي په اسرائیلو باندې برید وکړي، هلته د یو خبر چې صرف راشي هم د کریپټو مارکیټ لاندې وغورځېږي. نو دغه نیوز خبرونه باید موږ تاسو هلته داسې سرچینې مرجع در پېژنم چې هغه کې موږ د فونډامنټل کوم نیوز چې راځي هغه موږ هلته کتلی شو، فونډامنټل انالیسیس کولی شو، یو کوین په اړه معلومات کولی شو. کله چې موږ غواړو یو کوین باندې ټریډ وکړو، لومړی موږ فونډامنټل انالیسیس ګورو چې کوم ښه بد خبرونه په دغه باندې نشته، هغه نه وروسته موږ ټیکنیکل انالیسیس کوو او بیا دغه کوین باندې ټریډ کوو.
دغه موضوعات چې دی اوږده دی ټیکنیکل انالیسس به زه تاسو ته په تفصیلي توګه در پېژنم ان شاء الله هغه کې ډېرې ویډیوګانې راځي هغه به تاسو ته جوړوم. او بله مهمه خبره دا چې د څومره موضوعات دلته تاسو ته په ویډیوګانو کې ښیم زما پر ټلګرام چینل هم تاسو ته شیر کوم ان شاء الله هلته بیا هم تاسو کتلی شئ. بل دا چې که تاسو کوم ځای کې پوښتنه لرئ ستونزه لرئ مشکل لرئ زه به هلته تاسو سره وم هلته ما سره په ګروپ کې چټ کولی شئ شخصي کې میسیج کولی شئ لینک ډسکرپشن کې شته ضرور په زما په ټلګرام چینل کې هم جوین شئ. زما چې څومره لوسه کېږي ان شاء الله تاسو ته په خپل موقع وخت درکوم چې موږ دغه ټریډینګ په خپل منځ کې په ګډه زده کړو دا نه چې مقصد تاسو نه ځان لرې حسابوم زه به تاسو سره وم هلته موږ تاسو بیا کولی شو هلته چټ وکړو میسیجونه وکړو او دغه ټریډینګ به تاسو ته در زده کوم. په 10 نمبر کې چې موږ تاسو سره راځي هغه د ټریډینګ ټایپس دي یا ټریډینګ ستراتیجیز دي. نو کریپټو کې چې کله موږ غواړو ټریډینګ وکړو د ټریډینګ ځینې ډولونه دي چې موږ تاسو باید د ځان لپاره هغه انتخاب کړو یا هغه ټریډینګ ډولونه چې دي زده کړو یا بعضې ستراتیجیان دي چې هغه موږ تاسو باید په نظر کې ونیسو. نو کومې ستراتیجیان دي ستراتیجیان مقصد زیاتې دي خو ځینې چې ما راخیستې دي دلته نومونه درته یادوم. هغه کې پرایس اکشن ستراتیجي ده ورپسې بله سکالپینګ ټریډینګ دی ډے ټریډینګ دی. ډے ټریډینګ نه وروسته مقصد انویسټینګ ټریډینګ دی دغسې نور ډولونه هم موجود دي لکه سوینګ ټریډینګ دی پوزیشنل ټریډینګ دی دغسې بریک آوټ ټریډینګ دی مومنټم ټریډینګ دی رینج ټریډینګ دی او د ټریډینګ نور ستراتیژیان چې کوم ایس ام سی ده آی سی ټي ته داسې نور هم موجود دي. نو دغه د بعضې ټریډینګ ډولونه دي ستراتیژیان دي چې کله موږ تاسو د پورته موضوعات زده کړل موږ تاسو د ځان لپاره یوه ستراتیژي غوره کوو ستراتیژي انتخابوو هغې ستراتیژي مطابق موږ تاسو مخکې ځو او ټریډینګ کوو. نو موږ تاسو چې ټریډینګ کوم ډولونه یاد کړل یا دغه ستراتیژیان هم یاد کړي د دې څخه موږ تاسو بیا یو ستراتیژي ځان ته انتخابوو د هغې ستراتیژي مطابق موږ ټریډینګ کوو. اوس به تاسو وایئ چې د خدای بنده دومره زیات ستراتیژیان دي یاد کړي دا به موږ ټولې زده کوو. نه مهمه نه چې تاسو د ټولې زده کوئ اوس دغه صرف تاسو داسې فکر وکړئ یاد یې کوئ وایي ګورئ چې کومه درته اسانه او په کومه تاسو لاسرسی لرئ هغه زده کوئ. زه به مثال درته ووایم یو اول خو پرایس اکشن ستراتیژي ده په دې کې دغه لومړني موضوعات راځي لکه پورته چې موږ یاد کړل چارټ پیټرنز دي کنډلسټیک پیټرنز دي سپورټ رزسټنس دي دغسې نور موضوعات چې کوم دي دغه په پرایس اکشن کې راځي. دغه نه وروسته د نور موضوعات چې موږ وایو مقصد یو څوک دی سلري ست هم دغه مارکیټ ته ناسته ټریډینګ کوي نو هغه مقصد د خپل ځان لپاره یوه ستراتیژي انتخابوي ډے ټریډینګ کوي یا سکالپینګ ټریډینګ کوي یا سوینګ ټریډینګ کوي هغه لپاره وخت کافي دی بس مګر بل کس به وایي زه وخت نه لرم د ټریډینګ لپاره پارټ ټایم وخت لرم په ورځ کې یو 2 وخت 3 وخت مارکیټ ته راځم ګورم ټریډینګ کوم هغه لپاره بیا انویسټینګ ټریډینګ کولی شي پوزیشنل ټریډینګ کولی شي داسې موضوعات دوی باید په نظر کې ونیسي. او بل څوک دی مقصد وایي زه زیاتې پیسې نه لرم غواړم د ټریډ د لږو پیسو نه پیل کړم هغه هم د ځان لپاره په دې کې یو ستراتیژي انتخابوي ځکه ستراتیژیان ډېرې دي یوه به ځان ته انتخاب کړي هغه کې بیا ټریډ کولی شي. انشاءالله ستراتیژیان به موږ تاسو په راتلونکي کې وایو چې کوم موږ ته مهمې دي او یو ستراتیژي ځان لپاره انتخاب کړئ یا دوه انتخاب کړئ په هغې کې ټریډینګ کوئ. راځم بلې موضوع په طرف باندې چې په ټریډینګ کې موږ وایو 18 موضوع چې موږ تاسو په ټریډینګ کوو هغه ټریډینګ بوکس دي. د ټریډینګ لپاره بعضې کتابونه مهم کتابونه دي چې هغه موږ تاسو په پی ډي اف شکل یا چاپ بڼه پیدا کړو او هغه مطالعه کړو. که تاسو په انګلیسي نور ژبو بلد وئ خو ډېره ښه ده ځکه په انګلیسي ژبه په اردو ژبه داسې کتابونه شته پی ډي اف کتابونه خو په پښتو ژبه کې کتابونه دا نشته. زه به هڅه وکړم چې داسې موږ ډېر مصرف یو خو کوشش به وکړو چې دا کتابونه پیدا کړم او یو چاته یو خپله مې کولی چې ښه خبره ده که خپله نشم کولی خو یو چاته به وسپارو چې دغه پښتو ژبې ته وژباړي په همدغه طریقه تر څو یو مختص استفاده وکړو. بوکس چې کوم دی هغه کې مقصد اول نمبر موږ سره پرایس اکشن کتاب راځي. پرایس اکشن ما درته ویل د پورته موږ چې کوم موضوعات ویل لومړني موضوعات هغه موضوعات پکې زیاتره ذکر شوي دي. هغه نه وروسته بل کتاب راځي بریک آوټ ټریډینګ دی ټریډینګ ان د زون په نوم کتاب دی نیو ټریډر یا ریچ ټریډر په نوم کتاب دی های پروبابیلیټي ټریډر دی سوپر ټریډر دی ورپسې مارکیټ ویزرډ په نوم کتاب دی سایکالوجي دی او داسې نور کتابونه تقریبا 6 کتابونو نومونه موږ یاد کړل. نو دا هغه کتابونه دي چې مقصد په ټریډینګ کې مهم دي. مهم نه چې ټول کتابونه موږ تاسو ولرو یا ټول دی باید زده کو دې کې چې مقصد دغه کتابونو بوکس چې موږ یاد کړل په دې کې د هر کتاب کې د ټریډینګ یوه ځانګړې ستراتیژي ویل شوي دی یا دوه ستراتیژیان په هغې کې نظر کې نیول شوي دي. اوس پرایس اکشن کې د پرایس اکشن ستراتیژي ده په بریک آوټ ټریډینګ کې بریک آوټ ټریډینګ ستراتیژي ده کتاب چې کوم دی نو دغه پکې په نظر کې نیول شوي دي. موږ تاسو باید دې څخه ځینې کتابونه چې کوم تاسو کوم ستراتیژي باندې کار کوئ هغه کتاب مطالعه کوئ هغه ورته زده کړئ نو دې څخه بیا تاسو کریپټو کرنسي کې ټریډینګ کولی شئ. په 12 نمبر کې ټریډینګ موضوعاتو کې چې موږ سره کوم راځي هغه
پراکټیکل ټریډینګ دی. کله چې موږ تاسو د پورته موضوعات ټول زده کړل، اوس راځو کریپټو مارکیټ ته غواړو ټریډ پیل کړو. د ټریډ موږ تاسو یو ارزان ارزیابي کوو، ګورو چې آیا موږ ټریډینګ څومره زده کړی دی، هغه ما چې کومه زده کړه کړې ده سمه ده یا ناسمه ده. دغه موضوع ته په پام باندې موږ تاسو باید پراکټیکل ټریډینګ وکړو. دې ته موک ټریډینګ هم ویل کېږي یا ډیمو ټریډینګ هم ورته ویل کېږي. بعضې پلیټفارمونه شته هغه تاسو ته ورچوال یا جعلي پیسې درکوي USDT، په هغو باندې تاسو ټریډ کولی شئ او ځان ارزیابي کولی شئ چې آیا ما ټریډ سم زده کړی دی یا نه. هغې لپاره موږ تاسو باید بعضې شیان په نظر کې ونیسو. هغې ته پیپر ټریډینګ هم بعضې کسان وایي. مقصد یو کاغذ راواخلي، په هغه کې دغه خپل انالیسیس کوي چې مقصد دلته کوین قیمت پورته ځي لاندې راځي، خپل انالیسیس سرته رسوي. نو په 14 نمبر کې موږ تاسو راځي د کریپټو ټریډینګ موضوعات کې هغه میک جورنال دی. جورنال چې دی هغه ډېر ضرور دی. کله چې تاسو غواړئ ټریډ پیل کړئ، د ټریډینګ نه مخکې تاسو باید د ځان لپاره یو جورنال اول ټریډ زده کړئ، دغه وروسته چې پیل کوئ یو جورنال جوړ کړئ. جورنال کې به تاسو ډېر شیان درته راځي، هغه کې تاسو بای سیل خپلې پیسې منی منیجمنټ کولی شئ. پیسې مقصد هلته لیکلی شي چې ما څومره پیسې ټریډونه په ورځنۍ توګه کړي دي، څومره په اونۍ کې کوم، څومره میاشت کې کوم، څومره پیسې مې په ټریډ مصرف کړي دي، ټریډینګ پوزیشن هم په څوک نیولی دی، څوک مې بای وکړ، څوک مې سیل وکړ، او ما کومې غلطیانې کړي دي چې په راتلونکي کې هغه غلطیانې زه تکرار نه کړم. دې لپاره زیاتره کسان چې یو ژورنال جوړوي، انشاءالله دا ژورنال به زه تاسو ته په خپل ټلیګرام چینل باندې شیر کوم چې هلته تاسو بیا کتلی شئ. نو دغه ځای پورې موږ راخلو. بعضې نور موضوعات درته وایم، خو هغې نه مخکې یو کوچنۍ غوښتنه کوم که تاسو ویډیو لایک کړي نه وي، ویډیو در سره لایک کړئ. په لایک خو تاسو څه نه کمیږي، نو لازما دغه ویډیو چې کومه ده در سره لایک کړئ. د 14 نمبر کې موږ تاسو راځي مینټور دی. مینټور خپله ویل کېږي مشاور، لارښود، استاد، د ټولو شیان دي ته مینټور ویل کېږي. کله چې تاسو غواړئ په کریپټو کرنسي کې ټریډینګ وکړئ، د ځان لپاره یو مینټور انتخاب کړئ یا مشاور استاد پیدا کړئ چې تاسو نه ټریډینګ کې یو څه ډېره تجربه ولري، ټریډینګ یې زیات کړی وي. نو بعضې موضوعات تاسو د هغه نه یو څه نه څه مشوره اخلئ، زه به تاسو لپاره ډېره ګټه وکړي. اوس به ځینې کسان دا فکر کوي چې مقصد موږ خو نه مینټور نه لرو یا استاد لارښود څوک نه لرو، موږ سره خواوشا کې هم نشته. ما درته مخکې وویل چې موږ تاسو لپاره غوره استاد چې دی، زموږ تاسو غوره ښوونځی د زده کړې دی په انټرنټ کې، هغه یوټیوب دی او ګوګل هم دی. یوټیوب کې تاسو سرچینګ کولی شئ، هلته ویډیوګانې کتلی شئ. خپله موضوع چې کومه ده هلته سرچ کړئ، تاسو ویډیوګانې کتلی شئ، زده کولی شئ، هم زموږ ویډیوګانې کتلی شئ، هم د بل چا کتلی شئ. په هر حال حتما ستاسو د خپل مشکلو حل پکې پیدا کېږي. 15 نمبر باندې موږ تاسو راځي چیک د چارټ دی. مقصد چې کله تاسو د پورته موضوعات ټول زده کړل او بله خبره دا چې دغه نه وروسته راځئ په د چارټ کې ګرځئ، خپل انالیسیس کوئ، چارټ ګورئ. د هغه موضوعات چې کله تاسو بیا مقصد دلته په چارټ کې ګورئ، خپل انالیسیس کوئ، تاسو پرې د خپله ټریډینګ زده کړه هم قوي کولی شئ. یو خو به تاسو نه هېرېږي نه، بل وخت لپاره به ډېر چمتو وئ، او بل دا چې تاسو پرې د خپل ټریډینګ ستراتیژي ډېره قوي کولی شئ. وروستی چې موږ تاسو راځي 14 نمبر باندې لایف ویډیوګانې دي. کله چې موږ تاسو غواړو ټریډینګ مو وکړ، بیا راځو په یوټیوب کې خپله باینانس لایف ته چې لاړ شئ. باینانس لایف ته په باینانس زده کړې کورس کې مو تاسو ته ښودلي وو. باینانس لایف ته چې کله تاسو راشئ، هغه کې هم تاسو دغه ټریډینګ انالیسیس کتلی شئ. هلته کسان راځي ټریډینګ کې، په یوټیوب کې هم کتلی شئ. دوی خپله په لایف ویډیو کې درته ښایي چې یو ځای کې بای کوي، بلکې سیل کوي، دوی خپله ټریډینګ کوي، ټیکنیکل انالیسیس کوي. نو دغه شیان تاسو هلته وکتلی شئ چې ولې دلته ټریډ کوي، ولې بای کوي، ولې سیل کوي. هغه نه یو څه نه څه مفهوم اخیستلی شئ، خپل د ټریډینګ ستراتیژیانې پرې قوي کولی شئ. یعنې داسې نه ده چې هر څه باید زه درته وښیم یا ما نه زده کوئ یا مقصد په خپله زده کوئ. ګورئ نور کسان ګورئ، یو کس نه یو شی زده کوئ، د بل نه بل شی زده کوئ، نو خپله ستراتیژي ډېره قوي کولی شئ. نو دغه هغه څه دي چې یو بل نه په نقل باندې تاسو ډېر څه زده کولی شئ. نو دا هغه موضوعات چې په ټریډینګ کې ډېر ضرور دي. نو دا کوم موضوعات چې ما یاد کړل دلته کوشش وکړئ په یو کاغذ کې دفتر باندې درته ولیکئ، او ما چې کومې خبرې وکړې په دې هیله چې تاسو یو څه نه څه معلومات حاصل کړي وي. راتلونکي ویډیوګانو کې به د هرې موضوع په اړه تفصیلي معلومات درکوم. څه چې ما زده دي انشاءالله هېڅ ترې نه سپوم، ټول به درته ښایم. خو بیا هم تاسو زما ملاتړ وکړئ، انشاءالله زه به تاسو ته یو غوره لارښوونې کوم. که بیا هم چا سره کومه ستونزه یا پوښتنه وي، کولی شئ ما سره په ټلیګرام کې اړیکه ونیسئ. مننه، ښه وختونه مو ښه شپې ولرئ.